سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره له پند څخه ډکه قصه در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. د کمبلو دکان ته یو ډېره غریبه ښځه ورغله. ورته یې وویل خپلې کورنۍ ته 6 کمبلې اخلم او ډېره غریبه یم، تر ټولو ارزان بیه کمبلې راکړه. دوکاندار ورته وویل چینایي کمبلې لرم، ښې ګرمې دي، یوه په 20 ریاله ده، که 15 دانې اخلي یوه زیاته ورسره درکوم. غریبه ښځه خوشحاله شوه. 100 ریاله یې دوکاندار ته ورکړل. هغه 6 کمبلې ورکړې. غریبه ښځه په خوشحالو خپلې کمبلې تر کوره ورسولې. خو کله چې د دوکان څخه وته نو په دوکان کې د دوکاندار یو ناست کلیوال په دغه موضوع ډیر زیات حیران شو. دوکاندار ته یې وویل یوه هفته مخکې دې همدا کمبلې یوه دانه ماته په 3.5 ریاله راکړې وه او راته دې ویلي و چې دا تر ټولو ښې او ګران بیه کمبلې دي. له کلیوال سره څوک دومره زیاتې کوي لکه تا چې زما سره وکړ. دوکاندار ورته وویل ته باور وکړه دا همغه کمبلې دي چې تا ته مې یوه دانه په 3.5 ریاله درکړې وه، او په دې هم باور وکړه چې ستا نه مې 1 ریال هم نه دی ګټلی. خو له دې ښځې سره معامله مې له الله جل جلاله سره تجارت و. دا یو حیاناکه او غریبه ښځه ده. بغیر پیسو مې ځکه نشو ورکولی، ما ویل په خیرات به وشرمېږي او درنښت به یې ټیټ شي، نو ځکه مې ورسره دا چل وکړ په دې نیت چې د هغې اولاد له راروانې یخنۍ نه د بچ کولو په برکت ګوندې ما الله جل جلاله د جهنم له اوره وساتي. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.